د هغه اشخاصو 12 نښانې چې په سټرس یا هم خفګان باندې اخته دي. زموږ په ټولنه کې زیاتره کسان په دې بد حالت کې راګیر دي. راسئ نن پر دې خبرې وکړو چې اصلا د دې مشکل په خاطر باندې کوم بد حالتونه په شخص کې رامنځته کیږي. اول هغه څوک چې په خفګان باندې اخته وي منفي فکرونه به لري، که هغه د ژوند په هره برخه کې وي. دوهم معمولا دوی زیات هیریدونکي وي. دا په دوه دلیله باندې کیږي. یو دا چې ته کومه خبره ورته وکړې د دې کس پوره توجه تا ته نه وي، او دوهم دا چې دغه کس ستا خبره صرف نظر کوي او خپل غم یې په مخه باندې اخیستی وي. دریم دغه اشخاص چې په خفګان باندې اخته وي دوی معمولا د شپې له خوا څخه خوب نه لري. څلورم که څه هم دوی بې له کومه دلیله څخه تشویش کوي او خفه وي، مګر دغه خفګان کس داسې حد ته رسوي چې د ژوند د ډېرو مهمو مسؤلیتونو څخه بې پروا وي. پنځم دغه اشخاص د ویرې او ډار احساس کوي. شپږم خفګان او تشویش لرونکي افراد غوسهناک او ډېر قهرجن وي. یو دا چې کس خپله په ټولنه کې قهرجن چلند کوي، او دوهم دوی د مقابل کس په ډېره کوچنۍ خبره باندې ډېر زیات عکس العمل شي او غلط برخورد کوي. اووم معمولا دغه اشخاص ته په کاذب شکل سره خپل ځان نالایقه معلومیږي او فکر کوي چې خرابه د کړاو څخه ډکه او تیاره آینده به ولري. نو په دې اساس دوی خپل راتلونکي تیاره او د مشکلات څخه ډک معلومیږي. اتم دغه افراد معمولا د یو څه د لاس ورکولو احساس کوي، مګر دوی بغیر د خپل همت څخه بل هیڅ د لاس څخه نه دي ورکړي. نو دوی همیشه د خپل شخصیت او نورو شیانو د لاس ورکولو احساس به د ځان سره لري. نهم دوی معمولا خپل نوکان ژوي او یا هم د غاښونو په وسیله باندې کته کوي، او یا هم دغه افراد چې دي خپله ږیره او یا هم د سر ویښتان چې دي دا شکوي. لسم سټرس او خفګان لرونکي افراد نور خلک د ځان سره پرتله کوي. یولسم معمولا خفګان لرونکي افراد عصبي وي، خپل ځان او مسؤلیت ورڅخه ورک وي. دولسم دغه اشخاص که مسؤلیت لري او که نه، مګر دوی داسې احساس کوي چې یو غټ مسؤلیت دوی ته ورغاړه سوی ده او نسي کولی چې دا مسؤلیت په سم ډول سره ترسره کړي. که چیرې تاسې په خپل ځان کې او یا هم د کورنۍ په نورو افرادو کې دغه اراز لري وینئ یا هم دا نښې پکښې موجودې وي، تاسې کولی شئ چې هغه ته قناعت ورکړئ. که چیرې ستاسې په تشویق باندې ستاسې په لارښوونو باندې هغه اصلاح نه سو، تاسې کولی شئ چې عقلي او عصبي ډاکټر ته نوموړی ناروغ مراجعه کړي تر څو هغه ورته تداوي وکړي او د دې مشکل څخه خلاص. دا چې دغه مشکل اول وارې سوکه سوکه او لږ شدت لري، د وخت په تېرېدلو سره د مشکل شدت زیاتېږي او کس به داسې حالت ته رسوي چې نور د هېڅ کار کولو توان او وړتیا په ځان کې نه لري. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ، نظر مو راسره شریک کړي او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریکې کړي.